محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرة دا سورت مبارک مدنی دی. د دې اکثر حصہ د مدنی منورې ته د هجرت نه پس اکثر حصہ نازل شوی دی او ابتدائی دور کې نازل شوی دی. دې کې 286 حروف دي، آیاتونه دي. 286 پکې آیاتونه دي، 40 پکې رکوګانی دي او 6121 پکې الفاظ دي او 25500 پکې حروف دي. د قرآن شریف په ترتیب کې دا دویم سورت دی او نزول په 87 نمبر باندې و اتیایم باندې شوی دی او وقت نزول شو نو د سورت مطففین نه پس او سورت انفال نه مخکې نازل شوی دی. مدینه منوره کې د ټولو نه لومبې د دې نزول شروع شوی و. وجه تسمیه چې دې ته بقره ولی وی، په عربی ژبه کې بقره غوا ته وی. په دې کې د غوا د ذبح د الالیدو واقعا ذکر ده، د دې وجه نه دې ته سوره بقره وی. ربط او تړونه د مخ کې سورت مبارک سره داسې دي چې په سورت فاتحه کې د قرآن پاک د مضامین مختصر او اجمال ذکر دی، نو په سورت بقره کې اوس د دغه ټولو تفصیل ذکر. سورت فاتحه د ټول قرآن خلاصه ده، اوس تفصیل ذکر کوي. دویم ربط د مخ کې سورت سره داسې دی چې سورت فاتحه کې د الله تعالی صفت رب العالمین ذکر شوی دی، نو اوس دغه رب العالمین طرف ته د عبادت کولو دعوت په دې کې ذکر دی. دریم ربط دا دی چې په سورت فاتحه کې ایاک نعبد و ایاک نستعین ذکر تیر شو، یو دعوه غونته تیر شو چې خدای ستا عبادت کوم او ستا نه امداد غواړم. نو په سورت بقره کې په دغه دعوه باندې عقلی او نقلی دلایل پیش کړي. سلورم ربط د مخ کې تړون سره سلورم خبره ده چې په سورت فاتحه کې د دریو ګروپونو ذکر وشو، د دریو ډالو: انعام یافته، غضب کړي شوي او گمراه. نو په سورت بقره کې اوس د دریوانو ګروپونو تفصیل ذکر دی. پنځم دا چې په سورت فاتحه کې مؤمنانو د الله نه دعا وغوښته چې اهدنا الصراط المستقیم، خدایا د سمې لارې رهنمایي راته وکړه. نو په سورت بقره کې گویا کې هغه دعا قبول شو او ورته فوراً ویل شو چې تا د کم هدایت او د رهنمایي سوال کړی دی، نو ذالک الکتاب، دا هغه رهنمایي ده چې ستا لاس ته نن راورسېده، ستا دعا قبول شوه. مرکزی مضمون د ټول سورت مبارک سلور دی: د الله وحدانیت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت، انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې خرچ او جهاد فی سبیل الله. دې سلور خبرو
نه به دا ټول صورت مبارک بحث کوي د الله په وحدانیت باندې به بحث کوي، د حضرت پر رسالت باندې، د الله په نوم خرچ او جهاد فی سبیل الله. فضیلت کې خبره ذکر کوي چې د شپې په وخت کې، د شپې نه مراد بس چې د ماښام بانګ ویل شي شپه داخله شي، د شپې په وخت کې چې دا څوک ووایه نو 3 شپو پورې به دغه کور ته شیطان نشي داخلېدی، که دروازې چا ووایي 3 ورځو پورې به نشي داخلېدی. او بل داسې راځي چې یاره بس روزانه څوک وایي، هغې کې د شپې او دروازې په دویم روایت کې وضاحت نشته، بس چې روزانه سورت بقره شریفه څوک وایي ډېر برکت به ورته حاصلېږي، د جناتو نه د هر قسم ګنده بیمارونه به الله محفوظ ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اے خلکو سورت بقره وایي، ځکه چې د دې لوستل ډېر د برکت دي او د دې پرېښودل ډېر د افسوس دی چې چا نه پاتې شي او بدنصیبي ده. او سورت بقره چې څوک لولي نو اهل باطل خلق چې هغه د حق مخالفي، هغه خلق به په ده باندې قابو نشي موندی. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د اهل باطلو نه مراد جادوګر دي، چې سورت بقره شریفه څوک وایي نو جادوګر به پې قبضه نشي کولی، د هغه به پې دغه نه چلیږي، دو نه چلیږي. څنګه چې ما عرض وکړو چې په دې صورت مبارک کې 40 رکوګانې دي، نو د رکوع 1 نه راواخله د رکوع 18 پورې یهودیانو ته پکې دعوت دی او هغې سره بحث دی، هغې سره مناظره ده د 18 رکوع پورې. بیا د 18 رکوع نه 19 پورې یعنی دغه یو رکوع د اخلاق ذکر دی، تهذیب اخلاق ورته وایي، د هغې بیان دی. بیا د رکوع 19 نه را 19 تر د 23 پورې تدبیر منزل، چې ته به د کور او بار زندگی به څنګه جوړی، هغه اصول هغه طریقې درته ښیي چې کور به څنګه جوړی، زندگی به څنګه جوړی، تاله څه کول پکار دي، دې ته تدبیر منزل وایي. بیا د رکوع 23 نه 31 پورې پکې د ملک په سیاست ته پوهیږي چې سیاست به څنګه کوي. سیاست په 2 قسمه دي، یو ته رحمانی سیاست وي، یو ته شیطانی فرعونی سیاست وي. کم چې د قرآن او حدیث پر رڼا کې سیاست کیږي هغه رحمانی سیاست دی، کم چې د قرآن او حدیث نه هټ کر کیږي دا فرعونی سیاست دی، شیطانی سیاست دی. نو د رکوع 23 نه 31 پورې درته دې ته سیاست مدنی وي یا سیاست مدن یا مدنی، چې د خار او د ملک حکومت به څنګه سنباله، یا تا ته اختیار راشي یا به څنګه استعماله. په دې کې ملک ساتل یا حکومت کول د هغې تفصیلات درته ذکر کوي. بیا د 31 رکوع نه راواخله تر د 40 رکوع پورې اخره پورې خلافت کبرا بیان دی پکې، چې اوچته حکمرانی درته میلو شي، د ملک حکمرانی به څنګه حاصله او څنګه به چلے، د ملک مشر به څنګه مقرره، داغه د پاره څه اصول او ضوابط او قواعد پکار دي، داغه فرایض داغه ذمہ داري بسی، دغه منصب چې کم دی شاندار طریقې سره وضاحت کړی دی. موضوع د دې ټول صورت مبارک دا ده چې اصلاح یهود، د یهودیانو د اصلاح کوشش کړی دی او د ایماندارو خلکو د پاره احکامات ذکر کړی دي. په آیاتونو کې داسې مختصر غونته خلاصه د آیاتونو چې لومبې پکې حروف مقطعات ذکر شوي دي، د هغې تفصیل مخکې را روان دی. د قرآن پاک صداقت پکې ذکر شوی دی، او بیا چې د قرآن نه کم خلق فایده اخلي چې هغې ته متقین ویلی دي، تقوادار ویلی دي، د هغې ذکر درته کوي، او بیا د هغې متقیانو پرهیزګارو صفات درته ذکر کوي
چې دې کې کوم قسم صفات چې کم دینو هغه پکار دي. لومبي رکوع چې شروع شوه نو د دې رکوع خلاصه چې کم دغه خطب ټول صورت مبارک باندې یو طائرانه نظر وه. اوس چې کم دی د رکوع خلاصه، نو د رکوع خلاصه چې کم ده یهودیانو ته چې کم دی دعوت الی الکتاب، یعنی د الله کتاب ته دعوت ورکول او هغه په دلایلو باندې قائل کول او هغه سمجاول او د متقیانو اوصاف درته بیانې چې متقی انسان چاته ویل کیږي او د کیسه صفت پکار دی. هغه چې خو به هر انسان ځان ته تقوادار وي چې زه ډیر تقوادار یم، خو تقوادار هغه دی چې الله او د الله پیغمبر او قرآن ورته تقوادار وي، نو دغه به وي. دی کې د لفظ د صورت باندې مخکې مونږ لږ وضاحت کړی وه او دلته هم چې کم دی د دې موقع مناسبت سره چونکې نوی صورت شروع شو نو دا لفظ د صورتن، لفظ د صورت چې دی ته صورت ولی وی د دې معمولی غونته وضاحت کومه. نو دې ته صورت چې کم دی وی دا قطعه من الآیات، د آیاتونو یو حصہ یو ټوکړه دې ته صورت ویل کېږي چې آیاتونه پکې راجمع شوي هغې ته صورت ویل کېږي. او د آیت معنا چې کم ده هغه علامت دی، دلیل دی. قرآن پاک کې دا دواړه معناګانې استعمال شوي، لکه الله پاک فرمایي لآیات لقوم یعقلون، د عقلمندو دپاره دا د قدرت د الله تعالی نشانات او علامات دي. او بل ځای کې الله فرمایي ومن آیاته ان خلق لکم، د الله تعالی د دلایل او د قدرت. نو دلته آیات په معنا د دلایل ذکر شوی دی. دا سه آیات چې کم دی دا د عبرت لپاره مرضی، ان فی ذلک لآیات، بشک په دې کې ډېر لوی عبرت پروت دی. آیات په معنا د حکم مرضی، یتلو علیهم آیاته، چې لوستلې په هغې باندې احکامات د الله تعالی. بهرحال لومبي شروع چې کم دی د صورت مبارک د الف لام میم نه شوې ده. نو دې ته څنګه چې تاسو ته ما عرض کو دې ته حروف مقطعات، مقطعات چې د یو بل نه کټ شوي، لکه په لیکلو خدا علم دی خو علم نشي ویلی، دا به کټ کټ ویلی شي، جدا جدا به ویلی شي، الف به ځان لا، لام ځان لا، میم ځان لا. نو د دې حقیقي معنا او مطلب خو الله تعالی ته معلوم دی. البته د دې آیات په ضمن کې بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین او بزرگانو فقهاو د دې بعضی وضاحتونه هم کړي دي چې ملاوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای د دې الف لام میم یعنی دې حروف مقطعات دا په قران کې ځای په ځای راغلي دي، الف لام را، یاسین، طه، کاف، یا وغیرہ. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله فرمای چې لكل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور، د هر کتاب کې د یو نه یو د راز خبره موجود وي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې هر یو کتاب کې یو نه یو د راز خبره موجود وي او د قرآن پاک راز چې کوم دی، اسرار چې کوم دی، هغه په دې حروف مقطعاتو کې پټ پراته دي، په دې کې پټ پراته دي. حضرت امام شعبی رحمت الله علیه فرمایي دا یو داسې حضرت یو داسې هستی ده چې د 500 صحابه کرامو دیدار او ملاقات کړی دی. الله ورته د 500 صحابه کرامو ملاقات نصیب کړی دی، هغې نه علم حاصل کړی دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه استادانو کې هم راځي. دی د دې الف لام میم په باره کې فرمایي چې سر الله فلا تطلبوا، دا د الله تعالی رازونه دي، خو دې پسې کېږئ ما چې دا څه راز دی او څه پکې پروت دی او څه مطلب دی، کېږئ ورپسې ما. امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د سورتونو نمونه دي. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې الله تعالی ما ته د کشف په ذریعه سره دا خبره ښکاره کړه. کشف دی ته وي چې سینه کې دومره روحاني صفایي پیدا شي چې بعض اوقات ورته الله پاک پټې خبرې ښکاره کړي، هغې ته کشف وي. نو دغه مقام الله امام شاه ولی الله صاحب له ډېر زیات اوچت ورکړ. نو هغې فرمایي چې ما ته الله د کشف په ذریعه سره دا خبره ښکاره کړه چې په کومو صورتونو په ابتدا کې دا حروف راغلي دي، دا د دغه صورتونو خلاصه او عنوان دی.
لکه څنګه چې تعلیم کې چې کم دی ډیګری دا د بی ای ډیګری ده، دا د ایم ای ډیګری ده، دا د پی ایچ ډی ده. لکه بی ای چې کم دی بیچلر آف آرټس، یا مثال په تور ایم ای شو ماسټر آف آرټس، پی ایچ ډی ډاکټر آف فلسفي وغیرہ، چې د هغې په لیدو او په کتو سره فوراً د انسان هغه قابلیت ته سوچ لاړ شي. لکه یو سړي خپل نوم سره لیکلی دی فلانې پی ایچ ډي، نو فوراً انسان ته پته ولګي چې لکه دا خو ډېر اوچت تعلیم د کړی دی، لوی فلاسفر لوی علامه دی، پی ایچ ډي یې کړې ده. نو د هغې مخفف الفاظو نه پته ولګېده چې دا لوی سړی دی. خو آخر دا چې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په تفسیر جلالین کې بس یو خلاصه د ټولو راایستې ده د دې الف لام میم په باره کې چې الله اعلم بمراده آمنا بذلک وصدقنا. الله عالم دی صحیح د دې حروف په معنا باندې، او موږ په هغې معلوماتو باندې په هغه علم باندې پوره ایمان راوړی دی، په هغه مطلب باندې کم مطلب چې د الله په علم کې بس هغه اخیری فیصله کن خبره بیا دقه فرمایلی ده. بعض مفسرین فرمایي د دې متعلق چې سر بین الله ورسوله، دا د الله او د الله د رسول الله السلام په منځ کې د راز خبرې دي. داسې چې کم دی نو د روح المانی یو ډېر مضبوط د عربی تفسیر دی، هغه فرمایي چې د دې حروف صحیح مفهوم چې کم دی هغه الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ښوولی، هغې مبارک ته معلومو، خو چونکې موږ ته بیا ضرورت دونه نو داسې وضاحت یې چې کم دی نو د هغې ونه فرمایي. نو دا د الف لام میم هغه مختصر غونته وضاحت. ورپسې چې کم دی ذالک الکتاب، ذالک چې دی د عربی د قاعدې مطابق دا د لرې د اشارې دپاره استعمالیږي. فکر وکړئ لکه زه ویم دا سیزه، نو دا موږ په عربی کې د نږدې دپاره استعمالو، او زه ویم هاغه سیزه هاغه، نو دا هاغه چې کم دی موږ په پښتو کې د لرې دپاره استعمالو، نو دغسې په عربی کې د نږدې دپاره هاذا راځي او د لرې دپاره ذالک راځي. نو اوس دې ځای کې یو سوال لادي چې قرآن پاک خو لرې نه دی، دا خو ستا په لاسو کې پروت دی، نو څنګه ورته الله پاک فرمایي چې ذالک دا هاغه کتاب دی؟ نو جواب د هغې دا دی چې دلته د دې دپاره دا ذالکه چې استعمال شو او اشاره ورته د لرې دپاره وکړه، وی دا د دې د شان د اظهار چې دا ډېر اوچت شان والا کتاب دی. ذالک الکتاب معنی دا ده چې دا هغه کتاب دی چې دا په خپل حقایقو کې، دقایقو کې، اسرارو کې، درجو کې ډېر بلند او ډېر اوچت دی، چې دا کم انسان په لاس کې دا کتاب دی د فهم نه دا ډېر اوچت دی، دا ډېر اوچت دی او ډېر اعلی دی. د په لاس کې خو صرف د هغې د پاڼو شکل پروت دی، نور دا هغه کتاب دی کم چې لوح محفوظ کې موجود دی، دا هغه کتاب چې کم د الله تبارک وتعالی د طرف نه د دې نزول شوی دی. نو بهرحال چې کم دی دا هغه لوح محفوظ بیت العزت طرف ته اشاره ده چې گویا کې دا هغه معزز او هغه درون او هغه د قدر کتاب دی. ذالک دا هغه کتاب دی لا ریب فیه چې نشته د هیڅ شک په دې کې. دی لا ریب کې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه فرمایي چې د یو څیز په باره کې چې انسان شک کوي د هغې دو وجې. فکر وکړئ شک چې انسان کوي نو د دې شک وجوهات دوی. لومړنۍ وجه ده چې په دغه څیز کې واقعي څه نقصان ممکن وي، نو خلک وایي یاره څه نه چېته دا نقصاني یه، یاره دا دوی چېته ایکسپایر نه یه، یاره دا څیز چېته خراب نه یه، دا پی چېته خراب شوي نه یه، یاره دا سیو مې واغش د پاسه خو سور دی خو چېته دننه خراب نه یه، چې احتمال پکې د دې خبرې چې یاره دې کې څه نقص دی یا د نقص احتمال پکې یه. یا دویمه خبره داره چې په هغه څیز کې بیا نقص بالکل نه یه، خو دا کوم سړي چې په لاس کې نو د ده مازغه خراب دی، دې شکي دی، دې شکي دی، نو دې پکې شک کوي. نو وی قرآن پاک خو یو لفظ او یو حرف چې کم دی هغه د هر قسم شک نه پاک دی. نو چې قرآن کې څوک شک کوي نو شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي چې دا د دماغ خرابوالی د دماغ خراب دی چې په قرآن کې نقصان راوباسي. قرآن کې نقصان نشته،
قرآن کې شک نشته. الله فرمایي ګوره اعلان واوره چې لا ریب فیه، په دې کې ګوره هیڅ شک نشته. که د شک بوی هم د ذهن ته راغی نو د ایمان نه به خلاص شي، ایمان در کې نشته. حق او سچ کتاب دی، خو که د دې نه پس هم یو انسان شک کوي نو معلومه دا شوه چې د ده چې دی نو په دغه کې د ده په مازغو کې چې کوم دی نو نقصان دی. لا ریب فیه. اوس د دې قرآن عظیم الشان مقصد څه دی؟ څه دپاره راغلی دی؟ هدى للمتقین، چې دا رهنمایي کوونکی دی، هدایت کوونکی دی تقوادارو خلکو دپاره. هدایت د هدایت وی دی 3 درجې دي. د لومړنو ورځو کې به خیر د ابتدا کې لږ دا وضاحت لږ ضروري، بیا به په خپل ورو که خیري هغه خپل معمول ته راشو. د لومړنو سپارو کې معنا اسانه ده، خو لږ تفصیل پکې ډېر دی. منځنو کې چې کوم دی درمیانه حال واقعات دي. اخري سپارو کې څنګه چې تاسو ته به ما ویه چې بس صرف لغات یې ګران دي، الفاظ یې ګران دي، نور پکې تشریح بیا دومره ډېرې نشته. لومړنو کې الفاظ اسان دي، معنا اسانه ده، خو تشریح پکې لږه ډېره ده. دلته لفظ د هدایت ذکر شو، نو د هدایت وی 3 درجې دي. 3 یو درجه چې کوم دی هغه ده چې د ټولو حیواناتو دپاره، د ټولو انسانانو دپاره هغه عام ده. یو هدایت دغه دی. دویم هدایت د مؤمنانو دپاره دی، او دریم هدایت چې کوم دی د مقربینو دپاره دی. لومړنی هدایت چې تمام حیوانات انسانانو ته ضرورت دی چې بس هغې ته د ژوند هغه طور طریقې اصول چې بس داسې خوراک کوه، داسې کینا، داسې پاسا، داسې کوه، داسې کوه، هغه بس هغه ورته چې کوم دی نو معلوم شوي دي او په هغې باندې لګیا دي. دویم د مؤمن دپاره چې یاره الله په څه باندې خفه کېږي، په څه باندې خوشحالېږي، د پیغمبر علیه السلام څه فرمودات دي هغې باندې عمل کول. او دریم دا چې ته به د الله بنده څنګه جوړېږي، هغه رهنمایي حاصلول. نو دغه دریمه درجه د هدایت ده. دغسې معنا هم د هدایت چې کوم دی څو قسمه دي. کله چې کوم دی په زړه کې ایمان، چې هر کله په زړه کې ایمان بالکل پیوست شي، نو دا چې کوم دی د الله په طاقت او توفیق سره کېږي. دا انسان په خپل لغه سره نشي کولی، په خپل طاقت باندې دا دی نشي حاصلولی. او د دین علاوه چې کوم دی نو کله هدایت په دی یعنی لار ښودون کې، هدایت ورکون کې چې هغه د پیغمبر علیه السلام دی چې تا ته هدایت کی او تا ته چې کوم دی نو لار ښیه. د دین علاوه هدى للمتقین دی. متقین کې چې کوم دی لفظ د تقوا ذکر شو. تقوا څه ته وایي؟ وی د تقوا په لغت کې دا معنا ده چې خپل ځان د هر هغه څیز نه محفوظ کول. دی معنا ده چې هغې کې خطر موجود وي. خپل ځان د هر هغه څیز نه محفوظ کول چې په هغې کې خطر موجود وي. او بیا د شریعت په اصطلاح کې شریعت بیا تقوا څه ته وایي؟ نو د تقوا چې کوم دی د ټولو نه آسان مطلب دا دی چې بس وی دا ذهن کې واچوه چې تقوا دې ته ویل کېږي چې ستا رب هغه ځای کې تا ونه ویني، کوم ځای نه چې ته منې کړی یا چې ستا رب هغه ځای کې تا ونه ویني، کوم ځای نه چې ته خپل رب منې کړی، کوم ځای ته ودرېدل، کوم ځای ته ورتلل، هلته ته اسلام منې کړی، شریعت منې کړی، نو ګوره چې هغه ځای نه ځان وساتې. دا تقوا ده. او د هغه ځای نه د غیر حاضر ونوموي چې کوم ځای ته د ورتلو حکم تا ته الله کړی، چې کوم ځای کې ستا ناسته پاسته ورتلل ضروري دي، هسې نه چې د هغه ځای نه غیر حاضر شي. گویا کې دغه تقوا ده. شاه عبدالقادر رحمت الله علیه فرمای چې تقوادار هغه خلق دی چې هغې تقوا طرف ته تلونکي دي، هغې غواړي چې مانه متقي جوړ شي. نو کم طرف ته به ځي؟ یو سړی وي چې زه تقوا طرف ته روان یم او تقوا طرف ته تلل غواړم چې زه متقي جوړ شم، نو په کمې به ځي؟ په قبله به ځي، په نرخواته به ځي؟ وی دی به قرآن طرف ته را روان شي، دی به قرآن طرف ته را روان شي، دی به د قرآن زده کړې طرف ته را روان شي. نو دا اعلی تقوادار شو، دا اعلی متقي شو. صرف نوم د تقوا خو نه چې انسان دی بس ښکلی دغه ځان له شکل شبهات جوړ کړي او بس دا تقوادار دی. نه، د تقوا متقي انسان دپاره قرآن اصول بیان کړي دي، وضاحت یې کړی دی چې لومبۍ خبره دا ده چې دی به د قرآن زده کړه کوي. او محترمو دا خبره لکه مثال په طور نن درس کې چې کوم دی، نن درس مونږ وکړه، نو د قیامت پر ورځ دا تپوس نه کوي چې خوای شبه د اتوار په شپه چې کوم درس شوی وه د سر نه اخره پورې ټول واوروه. تپوس الله پاک دا نه کوي.
نه تا بس د خپل وس مناسب ستاسو نه زده کړه وکړه علامه د خپل وس مناسب تپوس کې دي چې په درس کې یو کس ته چې کم دی هغه الله ښه فهم ورکړي هغه ته تقریبا چې کم دی 90% خبرې یاد شوي او بل یو کس ته چې کم دی هغه ته د بجلی راشه بلکه بچي او بل یو کس ته هغه ته چې کم دی نو 5% خبرې یاد شوي د الله په نسبت باندې دواړه چې کم دی برابر دي یو ته خود ذهن کمزور دی فهم کمزور دی د دین علاوه چې کم دی د کفر شرک گمراهی بدعت او نور خرابونه چې کم دی ځان را بچ کول دې ته ویل شي تقوا حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې د الله په حکم په مخ کې د هیڅ حکم نه منل دې ته ویل شي تقوا چې ټول کارونه د الله په لاس کې نور خلق باندې زسو کوم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې تقوا دې ته ویل کیږي چې خپل ځان د چانه بهتر مګنه خپل ځان د چانه بهتر مګنه دغه تقوا ده د الله تعالی د عذاب نه یریدل او د ګناه کبیره نه ځان بچ کول د غټو ګناهونو نه ځان بچ کول دې ته ویل شي تقوا سدون آسان نه ده چې الله د تقوادارو د لپاره دومره بیا انعامات ذکر کړی دي نو چې دا صفات پکې پیدا شي علما کرام فرمایي چې د تقوا درې درجې دي بده تقوا باندې مختصر غونټه لګ دغه کون بیا خیر دی بس د تقوا درې درجې دي لومبه دا چې ځان د شرک نه منې کول دا د تقوا یو عامه درجه ده چې داسې اعمال او کردار نه ځان بچ کول چې پاغي کې شرک راشي نه دی نه ځان بچ کول دویم چې داغه نه لګه ترقی وکي نو دا شرک نه پس بیا ځان د غټو ګناهونو نه منې کول ځان د ګناه کبیره نه بچ کول چې کم ته دین اسلام ګناه کبیره ویلي دي او دریم چې بیا د تقوا اعلی دی هغه د شک او د شکوک نه ځان بچ کول کوم سیس کې در شک پیدا شو چې یاره دا به زما د لپاره جایز او که ناجایز حضرت فرمای کل تقی نقی فهو آلی هر هغه انسان چې د حرام نم ځان بچ کو د شکی سیز نم ځان بچ کو چې ساري او خورنه استعمالو مچ اسه نه دا مناسب نه نو حضرت فرمای دا زما اولاد د زما بچی ندی وجنه چې کم دینو د شکوک او شبهات او نمزان ساتل کم انسان د شکی سي نزان ساتي الله به د حرامونو مکمل وساتي خو چې د شکی سي انسان پروا نه کوي نو کې دي چې د حرامو طرف ته یو ځل لکونتا ووړي نو دا اخیری قسم نه د تقوا اعلی قسم ده حضرت عیسی علیه السلام طرف ته دا خبره منقول هغه مبارک فرمایي چې تقوادار هغه انسان دی چې دی خپل د زړه جذبات هغه نه چې هغه زړه جذبات سره دی د الله سره محبت کوونکی وي یو خاصه موږ په خلی وایو چې الله سره مینه ده او یو دا دی چې مثال په تور په دنیا کې زموږ یو انسان ډیر زیات خوښ شي انتهایی مسره محبت د زړه د جذبات سره نو عیسی علیه السلام فرمایي چې دغه څه د زړه په جذبات سره د الله سره مینه ساتل د الله سره محبت ساتل او د الله محبت به بیا معلومیږي څنګه محبت ته نو چې بیا الله پس خپکی کی داغه نه بزان ساتي چې پس خوشحاليږي هغه بیا کې دویمه دا چې پورا طاقت سره چې کم دی د الله په احکاماتو باندې عمل کول اخیری طاقت پورې د الله په احکاماتو عمل کول او په خلق باندې دا سره رحم کول په مخلوق باندې لکه ته چې څنګه په ځان باندې خپکیږي او په ځان رحم کوي او د دین علاوه متقی هغه انسان دی چې د خدای مخلوق چې د خدای مخلوق چې الله لره په مخلوق باندې چې کم دی ترجیح ورکوي یعنی د الله حکم مخ کې مخلوق رست دانه چې بس پټول رس کې او یو کس لګیاو یاره بس ویزه چې کم دی پټول رس کې یو مونږ حکم یاد وو کم هړو صفا دی رب په مونږ صفا کیږي رب د الله په یادو صفا کیږي دا خو د شیطان دوکه د چې پزړو صفایم کوم نس کوم او کنه کوم دا خو ته پزړو صفا نه زکه چې کم دی نو مونږ نه کوي څومره د افسوس خبره ده او آخرت له ترجیح ورکول د دین علاوه متقی هغه انسان دی چې خپل ځان چې کم دی د داسې خبر نه محفوظ کی چې آخرت کې د لپاره بیا نقصانیه د شرک نه بچ کېدل دا د تقوا ادنا درجه ده د ګنا نه بچ کېدل دا درمیانه درجه ده او د فضل خبرونه او لایانی خبرونه ځان ساتل دا گویا کې د تقوا اعلی درجه ده او اخر کې د تقوا متقیان مبارک الله بل ځای کې فرمایي چې ان اولیاءه الا المتقون چې د الله تعالی دوستان چې کوم دي هغه صرف تقوا دار خلق دي چې تقوا پکې بدی صفات راشي نو دغه گویا کې د الله پاک هغه دوستان دي بس دغه پوره
فی الحال خیر دې ډیر دی دا دو آیات ویل شو. بسم الله الرحمن الف لام میم. الله پاک عالم دی په معنا د دې حروف باندې. ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فیه نشته د هیڅ شک پدې کې. هدن دا رهنمایي کوونکې دی هدایت کوونکې دی للمتقین د پاره د تقوا دار خلقو. یعنی دا کم صفات چې دي دغه طرف ته قرآن بوزي نو چې قرآن تکینی نو دغه صفاتو نه به خبرم شي او هغه بدر کې پیدا هم شي. وصلی الله تعالى على خير محمد وعلى آله. اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بیمارانو تم دعا وکړه چې الله تمام بیمارانو ته صحت کامله ورکړي. زمونږ یو مشر او خیره دی هاشم مشر ماما دی هغه بیمار دی نن ورغلو ماته دعا درخواست وکړه نو دعا وته ټول په اخلاص وکړي چې الله ولا کامل صحت ورکړي. غریب باندې سلسله د فالج اثر شوی دی چې الله ولا کامل صحت ورکړي. مرتضی چاچا زوم ډیر بیمار دی هغه ته دعا وکړه چې الله صحت ورکړي. یو دعا لکانمګه ترجمه اوري بار دی یو زمار واردی یو دلته زنګ دی مالی یو کشر دی یو نوم تنویر دی دا وارو نوم زما جمال. دعا وته کې غید سلام امر علیګل دی موږ ته دعا وکړه الله دې کامیاب کړي. سونه مسافر شي دی الله دې ټول مسافر کامیاب کړي. الله ټول بیمارانو ته صحت ورکا چې څوک وفات شوی د ټولو مغفرت نصیب وګرځوا. زمونږ دا طارق صاحب چې کوم دی الله په رحم کو دی عمرې ل روان دي الحمدلله. سبا صبح کې برواني لګ لیټ روان دي او سبا کې دي چې بیا ترجمه کې موجود نیو جمعات کې خو به کې دي چې ان شاء الله دې ته دعا وکړي چې الله دا سفر ډېر ته خوشاله کړي الله ډېر د کامیابی کړي او الله تبارک وتعالى ورته ډېر اسانتیا او ډېر طاقت د دې د سوچ نه سیوا ورکړي. الله دې مونږ ټول بار بار حرمینو ته بوتلی کی. الله دې مونږ یو ځای بوتلی کی. دا زنانم دې الله پاک ټول خوشاله کی. الله دې بے پردې کوي نه او الله دې بے پردې راخوري کی. الله دې حقیم بوتلی کی. الله دې مونږ هم بوتلی کی او د قران عظیم شان سره دې الله زمونږ د زړه محبت پیدا کی. الله دې راته استقامت را نصیب کی. الله دې راته رکاوټونه ختم کی او الله دې دا ترجمه سلسله دا درس قران تا روز قیامت چې کوم دې قائم او دائم اوساتي. وصلی الله تعالی علیه جزاک الله خدای پاکم خوشاله کا.